دا د کندهار سوداګریز مرکز دی. دلته سلګونه صرافان او سوداګر په کابل کې د امریکا د وروستي هوایي برید په غبرګون کې راټول سوي. دوی وایي د افغانستان د شتمنۍ کنګل کېدل د افغانستان پر خاوره وسلوال بریدونه او بندیزونه د دوحې د تړون خلاف کړنې دي او باید امریکا نورو ته جدي پام وکړي. دوی په دغه اعتراضیه ناسته کې له ګاونډي هیوادونو څخه هم وغوښتل چې نور د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره خپله خاوره د نورو په واک کې ورنه کړي. امریکا ډېرې غټې اشتباه او غلطي کوي په دې کې او موږ د امریکا دغه حملې په کلکه باندې غندو. د پاکستان پابندي چې د افغانستان پر خاورې راغورځي موږ یې په کلکه باندې غندو. دا د پاکستان یو غټه سهمه ده چې کوي. امریکا زموږ پر هیواد باندې تیری کوي، د درون حملې کوي. امریکا هیڅ حق نه لري چې پر افغانستان باندې درون حملې وکړي. افغانستان یو مستقل هیواد دی، هیڅوک حق نه لري چې پر افغانستان باندې حملې وکړي. او موږ ولسونه د خپل د حکومت څخه دا تقاضا وکړو چې نور د نړیوالو سره سیاسي ژبه پیدا کړي او د نړیوالو سره اقتصادي ژبه پیدا کړي. د دغه ناستې یو شمېر نورو ګډونوالو ویل چې د امریکا وروستي برید د افغانستان پر سوداګرۍ منفي اغېز کړی. دوی وایي چې امریکا دې نور جګړه نه کوي او د عامه افغانانو د ژوند د سمون لپاره دې د دغه هیواد کنګل سوې شتمني هم آزاده کړي. د هیچا په سیاسي او کومو کارو کې موږ مداخله نه غواړو او هم د خپل حکومت څخه غواړو چې زموږ هغه کوم چې تاسې د دوحې کامل معاهده لاسلیک کړې ده چې هغه څخه هم د متحد څخه دا غوښتنه ده چې هغه ټول هغه تعقیب سي او هم خلکو ته کار پیدا سي او د تجارانو ته کار پیدا سي او زموږ هغه بانکونه ایله سي. که زموږ بانکونه نه رایله کېږي نو امنیت هم نه راباندې کېږي. تجارانو او د ملت څه ګناه ده چې ملت په سر کې نه وي دا خلک دا ناست دي په دغه بمبار سره ډېر کمزوري شول او ملت څخه ډېر دغه شول او ډېر خلک در بدر شول په دغه ملت څخه کارونه بند شول. د دغه اعتراضیه ناستې ګډونوالو په وروستۍ کې له امریکا او طالبانو دواړو څخه وغوښتل چې د کابل د وروستي برید په اړه پلټنه وکړي او د دوحې تړون عملي کېدو ته هم ژمن پاتې سي.